ایوب علیہ السلام ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر. واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. قرآن وی واذكر عبدنا ایوب. اے زما پیغمبره دے قوم ته د ایوب علیہ السلام خبر اوکا. څنګه سره ګډه او چیلې ډېری شیطان خدای ته وی چې یا الله د ایوب علیہ السلام زکه ستا عبادت کوي چې ګډه او چیلې ډېری دي چې اسنه خدای را نه د چیلې وانه دي. الله وی ښا دا باندې بده مرکه کم خور کې وبراله او سمره ګډه او چیلې چې په خور کې سره دي ټوله وبو یو. شیطان ته خدای وی چې اوس وای وی یا الله ته زامنې دي په دې زامنو زړه جوړ دے چې اسنه کدا زامن را نه خدای والی نو بیا به څه کوم نو د دې یره ستا عبادت کوي چې دا زامن را نه خدای وانه. ایوب علیہ السلام د شپې په خپل کوټه کې ناشته او لګیا دی الله 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 الله. واوري عزیزانو پیرانو میرانو نه خو تاسو طریقې مریکې ډېرې کوي او یو ټکی زمام واوري چې سیوا د دې نه ګوره بل ټکی ونه کوي. څه الله 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 چې دا الله ټکم په دې زړه کې کور جوړ کی ترخص وه پیچکس چلے فروٹ خرڅه گاډه چلے دکاندار تله تله وغیرہ وغیرہ او جبا دي چې لګیای چې الله 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 نور وظیفې نشته. ایوب علیہ السلام لګیا دی الله الله پاتو واړو زامنو کوټه را پریوتا اته واړه دلان دي. شیطان ورته راغی ایوب علیہ السلام ته وی چې تب الله الله کې لګیا اته واړه زامن دي کوټه لاندې شو. ول چت په د پاسه دی ویلو ول الحمدلله خدای د خخول ندیم ز خلاص. شیطان ته وی ز خدای خخم پخپل کړ بیا لګیا دی الله 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 او څوی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. صبر لوی کور دی صبر نه لوی شی بل نشته. لوی مصیبت در باندې راغې او صبر دی وکړو دین لوی مقام بل. ایوب علیہ السلام په خپل برید کې لګیا دی په زامنو پروا نه. خدای ستا مالو او تا واغستو ستا امانت او تا واغستو. الکه چې زه تاسو سره امانت کې د مودرنه یو سم نور تاسو بجاړی ورپسې. اولاد د خدای امانت دی خدای درکړی دی او خدای واغستو خبر خلاص. دې څه علاج رحمان بابا وی زوی د پلار په غېږ کې پروت وی روح لاړ شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي. د قضا علاج په چا نه کی علاج صبر دی او دا ټکي ویل دي چې انا لله وانا الیه. تکلیف راغی او انا لله دی ویلې د دې بډېر لوی اجر خدای تا تم درکې و مړی ته. بیا شیطان ویلې خدای ته چې یا الله د ایوب علیہ السلام په بدن جوړ دے ځکه ستا عبادت کوي چې اسنه بدن کې مې څه ګړبړ جوړ نه کی. ول خاوه الله بیمار کړو ایوب علیہ داسې بیمار کړو چې اتلس کاله په کټ واچو اتلس کاله په ایوب علیہ السلام په کټ کې. او خدای ته څه وی چې یا الله ټول بیماری ستا د طرفه ده ما ته بسر سترګو قبول ده. یو عاشق وای کنه وای تورا چې سود کې مرا به هجر میں سوزی تورا چې سود کې مرا به هجر میں سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرر. د سحر دې باد ته وای باد تا سحر باد پیژنې سحر کې باد نسیم لګي خس نو د عاشق وای چې اے د سحر باد که زما د یار کوسې ته ورغی نو زما سلام ورته وای او بیا ورته وایا چې تورا چې سود کې مرا به هجر می سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرر. تعالی سپلاس درځي چې په خپل جدایۍ کې ما سوځي. ولو فرحت بهذا رضیت بالضرر. که زما په سوځېدو ته خوشاله په خدای قسم چې ستا د لاسه په ځان ته اور لګولو زه خوشاله. سبا به کوچه جانان گر همی گذری
اذا لقيت حبیبی فقل له خبری ترا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری. ایوب علیہ السلام ورتوئی چه پروردگارا د دین زیات مرض را باندې کې د استاد لاسته ز په خوشالم خو جبه او زړه ته مې څه موایا چې تا په یادو ما دا جبه او زړه مې م بیمار وا چې تر نه چرته هي وکې دی شیطان ته خدای وای وسوایا و یا الله ما جبرائیل علیہ السلام اتلس کاله پس الله راولې ګلو چې ورشه ایوب علیہ السلام روچت کا او ورته وای چې دا خپه پس مکه هوا. جبريل راغه او ایوب علیہ السلام روچت کو ارکد برجلک چې خپایواله نو د خپل لاندې چینه راووت ورته وای هاذا مغتسل بارد وشراب په چینه کې ولا غوپا ورکړه او چې غوپا ورکړه او راوی وستو تاسو ولکه چې دیړو چرته بیمار شوی خزه تلې و مزدورای پسې هغه به مزدوری کوله او روټای به پیدا کوله او ایوب علیہ السلام له پریزانه راوړه چراله چې کټ کی ګوري مریض نشته ځکه چې ایوب علیہ السلام خو جگ جوړ ناست خزه ویل یا الله زما بیمار څه شو आवाज ورته د اسمان نو شو چې کتاو د بیمار سترګې دی پخپلو کې ولګې دي نو یو بل بسر او پیجنې چې ایوب علیہ السلام داسې ورته وکړه نو د خپل میړه سترګې و پیژنې نو ورغاړې وته او په سجده پرېوته او د خدای بلې مهربانۍ ته ګوره په دې بیمارۍ کې ایوب علیہ السلام ته په څه خفه شوی ورته وی چې زه جوړ شم وخزې تا به زه سل دورې وهم قسم یې خوړلی ایوب علیہ السلام وی چې یا الله دې ښځې ته خو ما سره ډېره خواري وکړه او ما قسم خوړلی چې سل دورې به دې وهم نو الله ورته وی چې ایوبه نری نری لرګي راغونډ که یو سل او یو داسې ګېډۍ غوندې ته جوړ که په هغه د سلو لرګو په ګېډي یو ټپ هسې دې له ورکه نو قسم نه به خلاص شي. تاسو خیال نه نو د الله مهربانۍ هېڅ سره سمې نه دي هېڅ سره مونږ ټول د هغه یو دا کائنات ټول د هغه دی خو اهدنا الصراط المستقیم له د ایمان په سترګو وګوره دا د ایره منډۍ د ډمو زامن دا اوس هم په هغه رزیلو پسې لږ پته خو یو که چې ورزیله دا تا خو دا دومره مال زما په سر سودا کړې ده او تا پیدا کړی زه د سپي غوندې ستا په در کې ولې جارو ووام دا سپی قوم اوس هم هغې پسې نو خدای به چې څه کوي در سره او غریبانو ډېر ښه به کوي ډېر ښه به کوي چې څه وکړم ډېر ښه یې وکړه او چې څه کوي هم ډېر ښه به کوي. هلکه مونږ دا ویلی شو چې خدای بد وکړه دا مونږ ویلی شو اوس پنجاب کې چې خدای پاک څه وکړه نو مونږ دا ویلی شو چې خدای بد کړي دي اوس که زه دا وایم نو کافر کېږم که نه چې څه کړي ښې کړي د هغه ملک دی او د هغه وطن دی هغه ډېر ښه پوهېږي او د هر چا په نیتونو پوهېږي چې د چا څه نیت یي هغسې ورسره کوي چا څه نیت یي هغسې ورسره خدای ته پته وه چې ستا په نیت کې څه نو هغسې در سره وه ځکه چې هغه خو انه علیم بذات صدور دی که نه دا ستا په سینو هغه عالم دی چې ستا دې سینه کې ارادې څه دي ارادې دې څه دي نیت دې څه دی هغسې در سره کوي. اوس نن هغه خلق هم راپاسي مونږ غوندې مولیان چې ټول عمرم الحمدلله درویشانه تیر کړی دی د هغه ډېره مهرباني ده او د هغه ډېر کرم دی درویشانه ژوند هم تیر کړی او سړی روټو هم وخت تیر کړی هغه هم راپاسي نن وایي مولیان داسې دي او مولیان داسې دي مولیان خو داسې دي دا ته څنګه یې د چا خوراک واورئ چې د بلو پرنټ کیسټې بلو پرنټ پیژنئ باړې والا دا باړه خو ډیپو وکنه د دغه سیزونه بلو پرنټ کیسټې د هغې ګټه د چا خوراکي د هغې په ګټه حج ته تلي د هغې په ګټه کور کې اوسېږي د هغې د ګټې روټۍ خوري د ده رګ و ریشه د حرامو ده که نه هغه هم راپاسي د غلبېل رور او ما ته ووایي چې تا کې دوه سوړي زه خو کوزه یم زما کې دوه سوړي نو ته خو غلبېل یې که نه ستا خو رګ و ریشه د حرامو د مردارو جوړه نن په یو اواز مونږ ټول حرام خواره یو که نه په یو اواز
زمونږ خمبیر د حرامو جوړ. قسم په خدای دی چې زمونږ د ملک نطفه د حرام، ځکه چې پلار یې حرام خوري نو داغه نطفه د حرامو شوه که نه، هغې نطفې نه چې ته پیدا یې تا حرامي یې که نه، نو زمونږ رګ و ریشه د حرامو د پلیتو د مردارو جوړ. اوس مونږ را پاسو کوزې ته وایو چې تا کې خو دوه سوړي دي، غلبیل را پاسي چې تا کې خو دوه سوړي دي، نو ته دې ځان ته مو ګوره، لږ د خپل ګریوان ته مو ګوره. د دې وجه نه عزیزانو د الله ارادې دې وخت کې پاکستان ته ښې نه دي او ښکاره یې ګورئ په سترګو، ګورئ آینده 36 غنټو کې به نوره تماشه مو کوي. هغه لړکانم نن خالی کړی شوه چې کومې لړکانې نه به د ملک د تقدیر فیصلې د بټو په وخت کې کېدې، نن یې هغه لړکانم خالی کړه، په آینده 36 غنټو کې به لړکانم د صفحې هستی نه میټاو شي. تاسو خیال را نو د الله قهر په بندونو نه ایساري، د الله قهر په بندونو نه ایساریږي. خدای ته رجوع شئ، خدای ته رجوع شئ، ګناهونه پرېږدئ، ګناهونه پرېږدئ، خدای ته سر به سجود شئ کني تبا کېږئ. په خدای قسم ته به ورته ګورې او بچي به دې اوبو اغستې. قرآن خدا وړاندې ویلي و که نه چې وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کئی که نا آغا وقت چه دریاب میں در تصویری کو او بنی اسرائیلو او تاسو لمی نجات در کو او فرعون ورگڑی شو پا دریاب کے او دا دریاب دے منس تاسو سره دا فوجنا، نو اللہ دریاب تاوی چی وی نیسا خو چی وی نیو دا بنی اسرائیل ورطا دا دریاب پا غاڑا ولاړو. نو اللہ وی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فرعون میں سرد قوم پا دریاب کے رونی وہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. حال دادے چی تاسو ورطا کتر تاسو لیدو مارانی ولیو چارانا بچ کولے شو. آغا فرعون چی زانتا بے خدای وی او خدایم زانتا 400 کالا ویلی، 400 کالا عمرو او پا 400 کالا کی پا سر کم نو درد شوی. نو چی 400 کالا پس خدای رونی وو اللہ وی تاسو ورطلی دو ما رونی وو چاران اخلاصو لے نشو. نو دا خدای رانی وم نزدی سکنٹونو کار دے، دا شپے با پروتی او سار لبا دے اوبا دا کور نگیر چاہتی کولے شی نشی کولے پروت با سار لبا اوبا دے کور نگیر چاہتی دا وطو لار با دے نہیں. خدای تا رجوع شئی، خدای تا رجوع شئی. دا سرمایدار و سجدے لگول پرے دی، خانانو تا سجدے لگول پرے دی. خدای تا اگو رئی، خدای تا رجوع. خدای خپل رازق، خدای خپل مالک، خدای خپل بادشاہ وګړئ. د دنیا بادشاہان دغه سیزونه دي چې دا ګورئ در په در خاورې په سر ګرځي، په ملک کې د اوبو لار نشي راټینګول. دا د دنیا بادشاہان. نو چې په کلي اوبه درځي او د دنیا بادشاہ دې کلی نشي بچ کولی، نو چې تا خدای راونیسي په قیامت کې دا د دنیا بادشاہ. عاشق ته چې وایي چې دا د معشوقي یو ویښته دې ماله راکړه، اوس خفه نه شئ ماما، اوس تاسو عاشقان کم ځای یو معشوقې چېرته دي که نه جي مونږ خو په داسې ملک کې اوسېږو چې خپلې ښځې هم بل لا شړو، خپلې ښځې قسم په خدای دی که دا خلک خپلو ښځو نه هم خبر وي چې چېرته لاړه، لوڼو نه هم خبر نه. زمونږ د ملک لوڼه د خلکو د پردو لونډانو سره نه ګرځي، تاسو یې ګورئ نه. اوس عاشق صادق ته چې یو ویښته نه به څه وایي چې د یار در به په 1000 درمان ورنکم، آشنایی به دې په این و آن ورنکم، که یو ځلې مې د زلفې په لاس کې وځي، یو ویښته به دې په درس جهان ورنکم. یو ویښته دې په خدای قسم چې په ټولې دنیا
سو نوینم ستا سترګې که خدای کاندي سو نوینم ستا سترګې که خدای کاندي عزرائیل لبه تر هغې ځان ورنکما. دا ډېره لویه دعوه ده. اسرائیل څوک دی چې نږدې راشي چې تر څو مې ته لیدلی نه بیا پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی. ستا شونډو پورې چې کوم جام او کټوری لګېدلی دی اب زما شونډو له څنګه راځي؟ زما شونډې دې قابلې نه دي. پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی. سو د خپلو وینو جام تاوان ورنکما. چې ثابت کټوری مې د خپلو وینو نه یې بیولی ستا د خولې کټوری زما شونډو ته راتلل حرام دي. عزیزانو دا زه لیونی یم. زه د هغه مقام خبرې کوم چې نه په خپله د هغه میدان یم او نه تاسو یې. نو بس هسې وخت سره تېرو که نه جي وایه که نه ته خو په خود هم ډېر نه یې. وخت سره تېرو جمعې ټایم دی او جمعې ورځ ده بس ټایم سره پاس کوو. تاسو هم چې بار وځئ په خپلو کې به یو بل لوګې وهئ را وهئ ښې ووې او بدې ووې او پلانې ووې او ډنګړې ووې او دا قسم درته خورم چې بالکل ځکه چې زه څه د بل جهان خبرې کوم نو د هغه جهان نه زه یم او نه تاسو خو ټایم سره پاس کوو. تاسو خیال راغی